د چین سره صلیب د سیلاب له امله زیانمنو شوو کورنیو ته د ملاتړ لپاره د 100,000 امریکایي ډالرو نغدي مرسته افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپارله. دغه مرسته په افغانستان کې د چین د سفیر مرستیال لخوا د افغاني سرې میاشتې رئیس ته وسپارل شوه. د چین هیواد د سفیر مرستیال د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس ښاغلي شیخ الحدیث شهاب الدین لاور صاحب ته 100,000 امریکایي ډالر د وروستیو سیلاب ځپلو زلزله ځپلو سره هغه نغدي مرسته وسپارله. د افغاني سرې میاشتې د سروې ټیمونه په ټول هیواد کې هممهاله په حالت د سروې کې دي او داسې دقیق ارقام موږ نشو ویلی چې په یو ولایت کې به توضیح کړو. البته امکانات ته په کوتو کوم خلک چې ډېر متضرر شوي دي زیانمن شوي هغوی ته به انشاءالله په وخت ورسیږي. افغاني سره میاشت د هر شهید د کورنۍ سره 10,000 افغانۍ مرسته کوي او په دې کې 1410 کورنۍ سره تقریبا موږ د هرې کورنۍ سره چې هغه د دې سیلابونو او بارانونو له کبله زیانمن شوي دي 1500 افغانۍ مرسته کوو او تقریبا د 500 کورنۍ شاوخوا بغیر خوراکي توکي موږ دغو کورنۍ ته ویشو د دې پسته او تر اوسه پورې تقریبا عاجلې مرستې چې موږ هغه د افغاني سرې میاشتې د کاري ساحه هم د کله چې پیښه وسي یا سیلاب یا زلزله راسي عاجل کومکونه موږ د عاجلو مرستو کیټونه لرو. تقریبا تر 1500 ډیرو کورنۍ سره موږ خپل هغه عاجلې مرستې ترسره کړي دي چې کمې د سیلاب او بارانونو له کبله زیانمنې شوي دي. د افغاني سرې میاشتې رئیس د دې مرستې د سپارلو په مراسمو کې د چین له سره صلیب او د هغه هیواد له خلکو مننه وکړه. ویې ویل چې هغوی تل په سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته کړې ده. کونړ زلزله ځپلو سره دوی چین هیواد له موږ سره کافي مرستې وکړې، له هغه نه مننه کوو. شمال کې زلزله راغله، کافي مرستې له موږ سره کړي دي، هغه نه مننه کوو. نن چې کوم مرسته دوی راوړې ده د سرې میاشتې له لارې د سیلاب ځپلو هېوادوالو سره مرسته ده، د دې نه موږ مننه کوو. او په هر وخت کې چین ګاونډي هېواد د افغانستان د افغانانو سره مرستې کړي او افغانانو ته خیر رسولی. د چین د سفیر مرستیال هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او دا مرسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشري مرستو د همکارۍ د پیاوړتیا یوه برخه ده. هغه زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. 就是转交中国红十字会。 زمونږ د نن ورځې راتګ موخه افغاني سرې میاشته د چاینا هیواد د سرې میاشت د سور صلیب له خوا نه د $100,000 د مرستې اعلان ده او دا به نن تاسو ته وسپارو. موږ امید لرو چې په دغه کوم رقم چې موږ تاسو ته سپارو دغه زلزله او سیلاب ځپلو او نورو کوم ځپلي خلک چې د دې سره یو څه همکاري وشي. 受灾的民众早日度过难关。 د سرې میاشتې رئیس ډاډ ورکړ چې دا مرسته به په شفافه او عادلانه ډول مستحقو کورنیو ته وویشل شي.